Assalamu alaikum. Once again, welcome to the class. I used to plus verb maba kawalo. I used to plus verb maba kawalo. کله چې تاسو د تیر وخت په باره کې خبره کوئ چې زما په خپل تیر وخت کې یو عادت کولو یا به ما په تیر وخت کې یو سکار کولو نو هغه به تاسو په انګلیش کې څنګه وایي لکه فار ایگزامپل زه وایم چې ما به په تیر وخت کې چې دی سیګریټ څکلو ما په تیر وخت کې فوټبال کولو ما په تیر وخت کې چې ډېر زیات محنت کولو ډېر سخت کارونه به مې کول خو زه اوس نشم کولی یعنی چې زه کله هم چاته خبره کومه چې ما په خپل تیر وخت کې یو څه کولو خو اوس نشم کولی لکه فار ایگزامپل زه اوس چاته ویم که نه چې ما په تیر وخت کې سیګریټ څکلو خو اوس قلار شوی یم نو هغه به زه څنګه ویم یعنی کله هم چې تاسو داسې قسم خبرې کوئ چې ما به په خپل تیر وخت کې یو سکار کولو نو هغه به تاسو په انګلیش کې څنګه کوئ هغه به تاسو په انګلیش کې د I used to plus verb په مدد سره کوئ ګوره د I used to plus verb مطلب دی ما به کولو ما به یو سکار کولو اوس لږ شانتي د دې تعریف ته بیا غوږ کیږئ که تاسو چاته وایئ چې ما به په تیر وخت کې یو څه کولو تاسو به داسې وایئ چې I used to plus verb لږ شانتي دې سینټنسز ته وګورئ چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کینی چې تاسو به دا فارمولا څنګه یوز کوئ I used to play cricket every day. I used to play cricket every day. ما به هره ورځ کرکټ کولو I used to play cricket every day. ما به هره ورځ کرکټ کولو یعنی زه اوس چاته وایم که نه چې ما به هره ورځ کرکټ کولو نو زه په کرکټ کې ښه وم خو اوس کرکټ چې دی نشم کولی نو هغه به زه داسې وایم چې I used to به ولګوم بیا پلس ورب شي نو دا به زما هغه سینټنس چې دی هغه تیار کړي د تیر وخت په باره کې I used to play cricket every day. ما به هره ورځ کرکټ کولو اوس زه خو داسې قسم خبره نه کوم چې زه به هره ورځ کرکټ کوم یا زه هره ورځ کرکټ کوم داسې خو نه ویم که نه چې زه به هره ورځ کرکټ کوم یعنی د راروان په وخت په باره کې خو نه یم چې زه په راروان وخت کې کرکټ کوم یا داسې نه یم چې زه کرکټ کوم خو بلکې زه وایم چې ما به هره ورځ کرکټ کولو د کولو نه تاسو ته ظاهره شوله چې په تیر وخت کې به ما کرکټ کولو بلکې اوس نه کوم so right I used to play cricket every day ما به هره ورځ کرکټ کولو I used to play cricket every day ما به هره ورځ کرکټ کولو I used to smoke I used to smoke ما به سیګریټ څکلو I used to smoke ما به سیګریټ څکلو اوس زه یو فرند چې دی هغه ته زه وایم چې ما به سیګریټ څکلو خو اوس چې دی زه اوس سیګریټ نه څکم نو زه هغه ته به داسې وایم چې I used to smoke ما به سیګریټ څکل یعنی د تیر وخت په باره کې زه خبره کوم چې ما په تیر وخت کې سیګریټ څکل بلکې زه خو داسې نه یم که نه چې زه سیګریټ څکم یعنی په دې موجوده وخت کې یا په دې ټایم باندې زه داسې نه یم چې زه سیګریټ څکم تاسو ته د دې سینټنس نه هم پته لګي یا زه داسې نه یم چې زه به سیګریټ څکم چې لږ شانتي عمر مې وشي یا په فیوچر کې چې دی زه به سیګریټ څکم بلکې زه داسې وایم چې ما به سیګریټ څکلو نو زه وایم I used to smoke ما به سیګریټ څکلو I used to smoke ما به سیګریټ څکلو I used to work hard I used to work hard ما به سخت کار کولو I used to work hard ما به سخت کار کولو تاسو ګورئ که نه اکثر په معاشره کې د چا پیرنټس وي والدین چې دی مور پلار چې دی هغه اکثر خپل بچو ته وایي چې ما به په تیر وخت کې چې دی ډېر سخت کار کولو اوس نشم کولی اکثر ورته یا کار شي چې ستاسو په عمر کې چې زه وم نو ما به ډېر کار کولو ډېر سخت کار به مې کولو خو تاسو نشئ کولی نو که هغه فرض که دا خبره کوي چې ما به سخت کار کولو نو هغه به هم داسې وایي چې I used to work hard ما به سخت کار کولو یا مونږ چاته وایو چې ما به ډېر سخت کار کولو
خو زه اوس نشم کولی ځکه اوس بیماري راته لګېدل ده، ناجوړه یم، نو د هغې د وجې نه چې دی زه سخت کار نشم کولی. نو موږ به داسې وایو I used to work hard. ما به سخت کار کولو. I used to like vegetables. I used to like vegetables. ما به سبزیانې خوښولې. I used to like vegetables. ما به سبزیانې خوښولې. که موږ چاته وایو که نه چې ما به په تېر وخت کې سبزیانې خوښولې، خو اوس زه سبزیانې چې دی نه خوښوم، زه اوس چرګ خوښوم یا غوښه خوښوم، نو هغو ته به هم موږ داسې وایو چې I used to like vegetables. ما به سبزیانې خوښولې. ښه اوس دلته کې یو پوینټ بل دی، د آی د فضې باندې نه دی، تاسو د چا نوم هم لګولی شئ یا یو هم لګولی شئ یا دی هم لګولی شئ، هی هم لګولی شئ، شي هم لګولی شئ، فرهاد هم لګولی شئ، ډاکټر هم لګولی شئ. لکه فار ایگزامپل دا خو زه ویم چې I used to ما به کولو، خو که زه فرض که د چا نوم اخلم چې هغه به کول، لکه زه ویم چې فضل احد به سیګریټ څکلو، نو هغه به څنګه ویم؟ زه به ویم چې فضل احد used to smoke. فضل احد به سیګریټ څکلو. یا فرهاد used to play cricket every day. فرهاد به هره ورځ کرکټ کولو. فرهاد play cricket every day. فرهاد به هره ورځ کرکټ کولو. یا he used to work hard. هغه به سخت کار کولو. یعنی زه یم چې ما به سخت کار کولو، خو که زه فرض کړم چې هغه به سخت کار کولو، نو زه به داسې وایم چې he used to work hard. He used to work hard. هغه به سخت کار کولو. She used to like vegetables. هغې به سبزیانې خوښولې. She used to like vegetables. هغې به سبزیانې خوښولې. په دې سټرکچر کې ما تاسو ته وویل چې I used to like vegetables. ما به سبزیانې خوښولې، خو که زه وایم چې هغې به سبزیانې خوښولې، نو زه به داسې وایم چې she used to like vegetables. هغې به سبزیانې خوښولې. اوس به تاسو د دې سنټنسز نه پوهه شوي یئ چې تاسو به I used to plus verb د څه دپاره استعمالوئ، خو یو ځل پې بیا ځان پوهه کوئ چې I used to plus verb به تاسو د تیر وخت په باره کې استعمالوئ. یعنی د I used to plus verb مطلب دی چې ما به یو څه کولو، نه د دې نه تاسو ته پته لګي چې ما به کولو، یعنی زه دا نه یم چې زه کومه یا زه به کومه، داسې نه یم، نه زه د موجوده وخت په باره کې خبره کوم، نه زه د را روان وخت په باره کې خبره کوم، بلکې زه د تیر وخت په باره کې خبره کوم چې ما به کولو. نو زه به د I used to plus verb په مطلب د I used to plus verb په help باندې، په مدد باندې، په مرستې باندې به زه د تیر وخت په باره کې خبره کوم. اوس به په دې باندې تاسو سنټنسز جوړوئ چې تاسو به په تیر وخت کې څه کول. تاسو به لږ شانتې سوچ وکئ او تاسو به په کمنټ کې یا زموږ د وټساپ ګروپ کې به تاسو سنټنسز جوړی کوي چې تاسو به په خپل تیر وخت کې څه کول، د هغې په باره کې به سنټنسز جوړ کړئ. کوم ځای کې چې تاسو هم غلطي کوئ، هغه غلطي به درته زه درښایم. رایټ، اوس به مونږ د دې نیګیټیو سنټنسز څنګه جوړو، یعنی منفي جملې به مونږ څنګه جوړو. په هغه سټرکچر کې مونږ وویل چې ما به کولو، خو که زه اوس وایم چې ما به نه کولو، که I did not use to plus verb، د دې مطلب دی چې ما به نه کولو. I did not use to plus verb، ما به نه کولو. د دې تعریف ته هم لږ شانتې غوږ کېږئ. که تاسو چاته وایئ چې ما به په تېر وخت کې یو څه کار نه کولو، تاسو به داسې وایئ چې I did not use to plus verb. هم هغه فارموله ده، په هغې کې مونږ وي I used to plus verb. اوس مونږ وایو چې I did not use to plus verb. د I او د used په منځ کې مونږه د did not اضافه وکړله، نو دې زمونږه هغه منفي جملې چې دې تیارې کړلې. یعنی که زه اوس چاته خبره کومه چې ما به په تیر وخت کې یو څه کولو، نو د هغې دپاره ما فارموله زده کړه ده، د هغې طریقه ما زده کړله چې زه به وایم چې I used to plus verb. خو که اوس زه چاته وایم چې ما به په تیر وخت کې یو څه کار نه کولو، نو هغه به زه څنګه وایم؟ هغه به زه داسې وایم که نه چې I did not use to plus verb. زه به وایم چې
ما به یو څه نه کول په تیر وخت کې. زه به داسې وایم چې I did not use to plus verb. ما به نه کولو. I did not use to play cricket every day. I did not use to play cricket every day. ما به هر ورځ کرکټ نه کولو. یعنی په هغه تیر سټرکچر کې ما وویل چې ما به هر ورځ کرکټ کولو، خو زه اوس وایم چې ما به هر ورځ کرکټ نه کولو. I did not use to play cricket every day. ما به هر ورځ کرکټ نه کولو. د دې سنټنس نه هم تاسو ته پته ولګېده چې زه د تیر وخت په باره کې خبره کوم. د را روان وخت په باره کې یا د موجوده وخت په باره کې خبره نه کومه، بلکې زه د تیر وخت په باره کې خبره کومه چې ما به هر ورځ کرکټ نه کولو. So right, I did not used to play cricket every day. ما به هر ورځ کرکټ نه کولو. Alright, I did not used to smoke. I did not used to smoke. ما به سیګریټ نه څکلو. I did not used to smoke. ما به سیګریټ نه څکلو. اوس سو پیرنټس وي یا چرته فرینډز وي، هغه ما ویني ما چرته د هغو د مخې سیګریټ نه وي څکلی او هغو ما ته وایي چې تا به مخکې هم سیګریټ څکلو که نه. د هغو ما ویني چې ته اوس سیګریټ څکې نو تا به مخکې هم څکلو. نو زه هغو ته که فرض که زه وایم چې ما به سیګریټ نه څکلو، یعنی په تېر وخت کې به ما سیګریټ نه څکلو، خو زه اوس سیګریټ څکمه، یعنی په موجوده وخت کې سیګریټ څکمه. نو که د تیر وخت په باره کې زه خبره کوم نو هغه به هم په دې سټرکچر په دې فارموله کومه چې I did not use to smoke. ما به سیګریټ نه څکلو. I did not use to smoke. ما به سیګریټ نه څکلو. I did not use to like vegetables. I did not use to like vegetables. ما به سخت کار نه کولو. I did not use to like vegetable. ما به سخت کار نه کولو. I did not use to like vegetable. دې کې لږ شانتې غلطي شوې ده. دا سنټنسز چې دی دا زمانه آف ډاون شوي دي. دا I did not use to like vegetables د پاره چې دی ما به سبزیانې نه خوښولې. دا به داسې کوي تاسو I did not use to like vegetables. ما به سبزیانې نه خوښولې. I did not used to like vegetables. ما به سبزیانې نه خوښولې. I did not used to work hard. I did not used to work hard. د دې لپاره به تاسو دغه استعمال کې دا عبارت چې ما به سخت کار نه کولو. I did not used to work hard. ما به سخت کار نه کولو. یعنی مونږ چاته وایو چې ما په تېر وخت کې سخت کار نه کولو، نو زه نه عادت یم زه که اوس سخت کار کوم نو ما ته لږ شانتې تکلیف وي. د دې د وجې نه چې زه سخت کار نشم کولی، ما ته هغه تکاوټ محسوسیږي یا زه ستړی کېږم، نو ځکه چې ما په تېر وخت کې سخت کار نه دی کړی. I did not used to work hard. ما به سخت کار نه کولو. I did not used to work hard. ما به سخت کار نه کولو. دغه شانتې تاسو د سبجیکټ چې دی آی دی که نه، یعنی د دې فارمولې ته وګورئ لاندې چې سبجیکټ پلس did not used to پلس verb. نو په سبجیکټ کې ما تاسو ته ویلي دي چې تاسو هی شي ایټ فضلیات فرهاد یو دی وی چې دی لګولی شئ. فادر ډاکټر لکه فادر هم تاسو لګولی شئ د آی په ځای. هی هم لګولی شئ، شي هم لګولی شئ چې تاسو څنګه غواړئ چې مطلب هغه به سبزیانې نه خوړلې نه خوښولې، یا هغه به سخت کار نه کولو، یا فرهاد به سیګریټ نه څکلو، یا منصور چې دی هغه به هره ورځ کرکټ نه کولو، اوس یې کرکټ کوي. نو د دې ټول دپاره چې دی تاسو سبجیکټ چې دی هغه زموږ سره آی دی پلس did not used to پلس verb. دا فارموله چې دا تاسو د ټولو دپاره استعمالولی شئ. So alright. اوس به موږ د دې انټراګیټیو سنټنسز څنګه جوړو، یعنی سوالیه جملې به موږ څنګه جوړو. که فرض کا موږ د چا نه پوښتنه کوو چې آیا تاسو به کولو، یعنی آیا تاسو به په تېر وخت کې یو عادت یا یو څه کار کولو، نو هغه به موږ څنګه کوو که موږ د چا نه پوښتنه کوو. نو ګوره د هغې دپاره هم سیمپل فارموله ده چې موږ به وایو چې I used to. اوس به موږ چې د چا نه تپوس کوو نو موږ به وایو چې
Did you used to plus verb. Did you used to plus verb. د دې مطلب بشي چې آیا تاسو به یو څه کولو. که تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو به په خپل تیر وخت کې دا کار کولو یا یو څه کار کولو نو هغه به تاسو داسې وایئ چې did you used to plus verb. لکه ګوره اگزامپل چې موږ د چا نه پوښتنه کوو زمونږ یو فرینډ وي زمونږ یو ملګری وي موږ د هغه نه تپوس کوو چې آیا تاسو به په خپل تیر وخت کې چې کرکټ کولو یا آیا تاسو به په خپل تیر وخت کې چې فوټبال کولو یا آیا تاسو به په خپل تیر وخت کې هاکی کوله یا آیا تاسو به په خپل تیر وخت کې سیګریټ څکلو یا آیا تاسو به سیګریټ څکلو یعنی که موږ داسې وایو یا آیا تاسو به سخت کار کولو یا آیا تاسو به په خپل تیر وخت کې سخت کار کولو یا آیا تاسو به سبزیانې خوښولې. نو که موږ د چا نه پوښتنه کوو د هغه د تیر وخت په باره کې او د هغه د تیر وخت د عادت په باره کې نو هغه به موږ په دې سټرکچر په دې فارموله کوو چې موږ به did you used to plus verb فارموله به وي نو د دې مطلب به وي چې آیا تاسو به کولو. اوس لږ شانتې دې سنټنسز ته وګورئ چې تاسو په دې فارموله په دې سټرکچر باندې هم پوه شئ. Did you used to play cricket every day? Did you used to play cricket every day? آیا تاسو به هره ورځ کرکټ کولو. Did you used to play cricket every day? آیا تاسو به هره ورځ کرکټ کولو. که موږ د چا نه پوښتنه کوو اوس که نه د هغه د تیر وخت په باره کې چې آیا تاسو به هره ورځ کرکټ کولو یعنی زه خو ورته دا نه یم چې آیا ته هره ورځ کرکټ کې یا داسې ورته نه یم چې آیا ته به هره ورځ کرکټ کې بلکې زه داسې یم چې آیا تاسو به هره ورځ کرکټ کولو د هغه نه پوښتنه کوم خو د تیر وخت په باره کې چې آیا تاسو به هره ورځ کرکټ کولو نو هغه به زه داسې کومه چې did you used to play cricket every day? Did you used to play cricket every day? آیا تاسو به هره ورځ کرکټ کولو. Did you used to play cricket every day? آیا تاسو به هره ورځ کرکټ کولو. Did you used to smoke? Did you used to smoke? آیا تاسو به سیګریټ څکلو. Did you used to smoke? آیا تاسو به سیګریټ څکلو. یعنی مونږ اوس د چا نه پوښتنه کوو زمونږ یو فرینډ دی هغه زمونږ سره میلاو شولو نو هغه چې دی هغه زمونږ د مخې سیګریټ وڅکي که نه. اوس مونږ د هغه نه پوښتنه کوو چې آیا تا په تیر وخت کې هم سیګریټ څکلو که نه وس دې سټارټ کړی دی نو د هغه نه به مونږ داسې کوو چې did you used to smoke? آیا تاسو به سیګریټ څکلو. Did you used to smoke? آیا تاسو به سیګریټ څکلو. Did you used to like vegetables? Did you used to like vegetable? آیا تاسو به سخت کار کولو. Did you used to like vegetables? آیا تاسو به سخت کار کولو. مونږ د چا نه پوښتنه کوو که نه چې دا هم لږ شانتې غلطي شوې ده په دې ځای کې به هم تاسو دا ټیک کوئ چې did you used to like vegetable د دې دپاره به تاسو ولګوئ چې آیا تاسو به سبزیانې خوښولې. ویجټیبلز وایي سبزیانو ته نو دا به تاسو داسې کوئ چې did you used to like vegetables نو دا به تاسو داسې کوئ چې آیا تاسو به سبزیانې خوښولې. Did you used to like vegetables? آیا تاسو به سبزیانې خوښولې. یعنی موږ د یو چا نه پوښتنه کوو چې تاسو سمه سبزي خوښوئ وسو ستاسو سبزي ډېره زیاته خوښه وي نو موږ د هغه نه د تیر وخت په باره کې پوښتنه کوو چې آیا تاسو به په خپل تیر وخت کې هم سبزیانې خوښولې او که نه نو موږ به ترې داسې پوښتنه کوو چې did you used to like vegetables? آیا تاسو به سبزیانې خوښولې. Did you used to like vegetables? آیا تاسو به سبزیانې خوښولې. Did you used to work hard? Did you used to work hard? د دې لپاره به تاسو دا بره سنټنس چې دی دا بره جمله چې دی د پښتو دا استعمال کوي چې آیا تاسو به سخت کار کولو. Did you used to work hard? آیا تاسو به سخت کار کولو. موږ د چا نه پوښتنه کوو چې تاسو اوس سم سخت کار کوئ یعنی تاسو ته ډېر زیات تکلیف وي
نو مونږ د هغه نه تاسو پوښتنه کوو چې آیا تاسو به په خپل تیر وخت کې هم داسې سخت کار کولو که نه؟ نو د هغه نه به مونږ داسې پوښتنه کوو چې did you used to work hard؟ آیا تاسو به سخت کار کولو؟ did you used to work hard؟ آیا تاسو به سخت کار کولو؟ نو دا زمونږ د نننۍ کلاس د دې به تاسو کوئ پریکټس به تاسو چېرته کوئ زمونږ د واتساپ ګروپ کې د هغې لینک به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. ستاسو پریکټس به زه باقاعده چیک کومه، کوم ځای کې چې تاسو هم غلطي کوئ هغه به درته زه درښیم. Thanks for watching the video.